طالبان وایي ټلویزیونونه دې داسې ډرامې نه خپروي چې ښځې پکې وي. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ټلویزیونونو ته یو شمېر اصول ټاکلي چې له مخې ټلویزیونونه نشي کولی داسې سریالونه خپاره کړي چې ښځې پکې وي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر ویلي چې ټلویزیونونه باید داسې ډرامې او تمثیلي پروګرامونه خپاره نه کړي چې لوبغاړي یا تمثیل کوونکي ښځې وي. دغه راز کمیډي او تفریحي برنامې دې داسې نه چمتو کیږي چې چاته پکې سپکاوی وشي. په دې اصولو کې دا هم راغلي چې ټلویزیونونه دې داسې ډرامې نه خپروي چې دیني شعایرو او یا هم انساني کرامت ته پکې سپکاوی شوی وي. امر بالمعروف وزارت په خپاره شوي مقرراتو کې ویلي چې افغان ټلویزیونونه دې د شریعت د اصولو او د افغاني ارزښتونو خلاف څه نه خپروي او نه دې داسې بهرني او کورني فلمونه خپروي چې د پردیو کلتور افغان ټولنه کې دود کړي او یا ټولنه کې د دوی په وینا د بد اخلاقۍ سبب وګرځي. دغه راز د ټلویزیونونو له ښځینه خبریالانو غوښتل شوي دي چې حجاب مراعات کړي او د هغو سریالونو د خپرولو څخه دې ډډه وشي چې د نبیانو او د اصحابو تمثیل پکې شوی وي. دا لومړی ځل دی چې طالبان په رسنیو او ټلویزیونونو داسې محدودیتونه لګوي.